السلام علیکم. پرون په کوټه ښار کې لمر ولاړ و، اذانونه وسول او خلکو روزي ورسره ماتې کړې. دا څه وجه وه چې لمر هم ولاړ و، اذان هم وسو او خلکو روزي ورسره ماتې کړلې. په دغه حواله باندې کوم چې د موسمیات خبرې کوي، موسمیات بیانونه وکړي، له موږ سره ولي محمد بړیچ واورئ چې دا څنګه کیسه وله چې پرون په کوټه ښار کې لمر هم ولاړ و، اذانونه هم وسول، خلکو روزي ورسره ماتې کړلې. په دغه حواله باندې ولي محمد بړیچ راسره واورئ. برای ماښام په روزنامه چې دلته اذانونه شروع او هلته په غره باندې لمر ښکاره و او دغه ویډیو ډېره چلېدله. خو نو مجلس داسې دی چې د پرون چې کوم دغه صورت حال پیښ سو، په دې کې د هېچا روژه نه ده خرابه سوې. بعضې خلکو دا خبره کوله چې آیا موږ اوس دا خپل روژې را وګرځو بېرته قضایي، دا خو موږ په ولاړ لمر روژې ماتې کړي دي، یا بلکل د روژې د ګرځېدو د قضایي هېڅ ضرورت نشته او نه څوک خطاوتلي دي. دا بلکل د معمول مطابق او د پرېوته لمر بعد افطاري سوې ده. دغه کوم مؤذنینو د مسجدو امامانو چې کوم اذانونه کړي دي، هغه هم بلکل ټیک په خپل ټیم باندې د دائمي نقشې په مطابق یې اذانونه کړي دي. او دغه د څوک بیا دا وایي چې شاید دغه دائمي نقشې والا بیا خطاوتلي دي، دغه نقشه چې جوړوله یا هغه هم نه دي خطاوتلي، هغه هم بلکل ټیک دي. دپاره د دې ګوره دغه کیسه نن برۍ پیښه سوله، یوه ورځ پیښه سوله، او دغه نقشه چې کوم ده نه، دا د 6 کال جوړه نه ده، دا هر کال نه جوړېږي. د دې 20-30 کاله د مخه دغه نقشې ترتیب سوي دي، جوړې دي. نو دا نوې کیسه نه وه. نو چې دا نوې کیسه نه وه، امامان نه دي ملامت، مؤذنین نه دي ملامت، عوام نه دي ملامت، دایمي نقشې والا نه دي ملامت. نو دا څنګه دا هېچا نه دي اورېدلي چې دلته د ماښامي اذان دي شروع وي او هلته د لمر هم ولاړ وي. دا په اصل کې دا کیسه پیښه سوله. کوټه چې کوم ده نه، د کوټې ښار دا د درو غرو تر مابین ده. د شمال د خوا ته کتو زرغون غر، د لمر خاته د خوا سره مالدار غر چې بعضې پښتانه مردار غر ورته وایي، او د پرېواته لمر د خوا سره چلتن غر چې د کوټ ښار خلک د بروري غر ورته وایي. نو دا وخت مجلس په دا دوو غرو کې دی. پرون د 4 مارچ په ورځ دغه د بروري غره چې تر ګردو هغه یوه کښته ایریا وه، یعنې داسې یو دربند برابر سو، یو د چوله رقم پیدا سوله. لمر دلته په دغه چوله او ریاب د بروري غره پر یو کښته ځای برابر سو، او بیرته د مردار غره تر هغه ګردو چې جګه غونډۍ وه، دغه دربند او د هغه جګې غونډۍ سره دلته دا لوکیشن جوړ سو، دا ماحول جوړ سو. نو په حقیقت کې په مځکه باندې بلکل لمر لوېدلی و او غروب سوی و او اذانونه په خپل ټیم باندې و. نو زموږ کار د غرو سره نسته، زموږ کار د اوریز سره نسته، زموږ کار خپل د لیول مځکې سره دی. او که چیرې دا رقم یې کې، که چیرې موږ دا ته ګورو، بیا نو د شالدرې خلک، دا د غره په بیخ چې کوم خلک دي، دا خو سهار باید چې تر 10 بجو پورې لا دوی ساعت لمونځ کولی، ولې په دوی لمر نه دی راختلی. لیکن دا دی چې دغه غرو ته اعتبار نه دی. لمر چې راخېږم د لیول مځکې سره، چې لمر پرې وځم د لیول مځکې سره یې کار دی. نو د کیټو غره په لمنه کې که چیرې یو ښار وي، نو هلته به د 20-25 منټه بعد به لا هم په غره باندې لمر ښکاره وي. نو د غرو اعتبار نشته لیول مځکې ته. دا لمونځ د خلکو دا روژې بلکل صحیح وې، اذانونه پر خپل وخت او بلکې زه دا وایم را روان کال بیا په دغه ورځ باندې په 4 مارچ 2025 کې بجای په را روان کال په 2026 به په دغه ورځ باندې به بیا روژه. لیکن فرق دا دی چې دی په د روژې 3مه وه، هغه وخت به بیا د روژې 18مه وي. دی دغه ټیم نوټ کړي، دغه د دایمي نقشې مطابق په هغه ورځ به بیا دغه مسله دغه رقم راځي، دغه رقم به د اذانونه شروع وي، دغه رقم به په دغه ورځ باندې لمر په غره باندې ښکاره وي. نو دا د قیامت ورځې پورې که 1 کروڑ کلونه تیر سي هم په 4 مارچ به په کوټه کې په دغه بجو په 2 منټ کې به خامخا په دغه غره باندې لمر ښکاره وي او دلته به اذان هم شروع وي. نو دا په فقه کې، یعنی په شریعت کې په دې حرج نشته
روژې سي دي او دغه سي ټایم دی فکس غروب دی. لیکن بیا هم زه یوه خبره خپل د خوا یو تجویز و دغه ائمه کرام د مسجدو چې کوم امامان دي او مؤذنین دي و دوی ته زه وایم چې دا 14 ګنټې موږ روژه نسو، نو په دا 14 ګنټو کې هېڅوک نه مرو او نه څوک بېهوشه سوي دي. نو که چیرې دا 2 منټه نور پر واچوې، مخکې 14 ګنټې روژه نیوله، په دا ورځ به 14 ګنټې او 2 منټه بیا نور ونیسو، نو دغه ټینشن سره به عوام اوسي. دا فطرت دی او طبیعت دی. دوی ته خوند نه ورکوي چې هلته لمر ښکاره دی او دوی دلته ناست دي ګولۍ ماتوي، روژه ماتوي، دا دوی ته خوند نه ورکوي. نو حالت څه شی دی؟ که 2 منټه لیټ سي اذان، په دې کې څه مشکل نشته او نو د چا غاړې بندېږي او اطمینان او تسلي وي. نو دا اوس لا درته وایم چې پر روان کال 18 تاریخه به د دائمي نقشې څخه هټ کې یو 2 منټه به خپل اذان لیټ کړي، کنې بیا به دغه صورتحال لکه دا اوس چې او د موسم پر حواله یخ مات سو کم سو، دغسې یخ چې دا 2 ورځې د مخ تېر سو، دا بیا پر روان بسته کال کې یعنې شش ژمي کې د اوس پسرلی را روان وي، په دا رقم یخ بیا نه راځي. او د 8 تاریخو بعد څه وریځې راځي، اول وار نرۍ دي، مازې به یو څاڅکې ماڅکې پکښې خو شاته نورې ښې وریځې هم شته، تناوې هم پکښې دي، ښه بارانونه هم پکښې دي. انشاءالله د بارانو سلسله به لرې تر اختره پورې به پوره روژه کې انشاءالله روانې، لیکن په وس نه کله کله به انشاءالله شته ښه بارانونه پکې شته. بس فلحاله دغه مجلس او دغه د روژې پر حواله باندې هېڅوک هېڅ ټینشن مه اخلي او نه په چا باندې منت کوئ، هېڅوک نه دي ملامت، د روټین او د معمول برابره خبر روانه ده. السلام علیکم.